درېمه فیصله چې حضرت عمر رضی الله عنه کوم کړی و هغه دا و چې یو عدالتي نظام به جوړ کړو. عدالتي نظام صرف جوړول نه چې په هغه کې یو قاضي مقرر شي او بیا د هغه خپل مطابق فیصله کوي. نه، عزتمندو هر قاضي ته دا هدایات جاری کړل چې تاسو به د حق او د انصاف مطابق فیصله کوئ. که غریب وي که مالدار وي، که یو خادم وي او که مالک وي، که غلام وي او که آقا وي، د ټولو دپاره به یو شان نظام وي، یعنی عدل او انصاف سره به فیصله کوئ. نو بیا څه وشول چې هغه عدالت دومره عام شولو چې په چا جرأت به نه کېدلو چې یو کس ظلم وکړي، ځکه چې بیا به دا قانون نه نشو بچ کېدلی. قانون نه بچ کېدل ناممکن ول. د چا په دور کې؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې.